مزار شریف ته له پاکستان هیواد څخه په زور راایستل شوو زرګونه کسانو ته په پراختیایي پروژو کې د کار زمینه برابر شوې ده. په کار شوي کسان د کاري فرصتونو رامنځته کېدو له امله خوښ دي او د حکومت په شمول له مؤسسو غواړي چې د ورته زیاتو پروژو په پلي کېدو سره د نورو بېوزګاره ځوانانو ته هم د کار کولو مناسب فرصتونه برابر کړي. د بېوزګارۍ د لوړې کچې سربیره بیا هم مزار شریف ښاروالۍ د یو شمېر همکارو بنسټونو پر مټ په وروستیو کې 15,000 بېروزګارو کسانو ته د کاري فرصتونو برابر کړي دي چې ګڼ شمېر کارکوونکي له پاکستان هیواد څخه بیرته راستانه شوي افغانان دي. د یونس په رابطه کې تاسو پوښتنه وکړه، هغو واقعا چې ښاروالۍ سره همکاري وکړه، په 12 ناحیو کې هغوی کار وکړ، نو سږن کال کې کوم 15,000 کسانو لپاره دوی د خدمت زمینه مساعد کړه. نو هغه موږ به نه غوښتل چې دا پیسې دوی داسې چاته ورکړي د خلک هم په بې همته سي، هم خلکو ته کاریابي وسو، اصلي مطلب کاریابي و، هم یو څه آبادي په وسوه. مزار شریف کې د رغنیزو پروژو یو شمېر انجینران هم ډاډ ورکوي چې په پیل شوو پروژو کې به د کار لپاره زیاتره د پاکستان له لوري په زور راایستل شوو افغانانو ته لومړیتوب ورکړي. ما در اینجا حدود 3 بخش داریم. یکی بخش کندنکاری بود، دیگر بخش هوارکاری یا سبدیز یا بیسکوز. دو حالتی که ما داریم در اینجا هست. ما می باشیم برای ساخت ساز از این که ما می باشیم بخش جغل اندازی است. جغل اندازی که می باشد در هر لیور یا هر کارمندی که در اینجا کار میکنه فی نفر فی روز 450 افغانی ما برشان مستقیم. خوشحال هستیم از اینکه همچنین پروژه های در سطح ولایت بلخ به پیش میره. در حدود 200 یا 2.5 نفر اینجا کار میکنه. خیلی خوشحال هستیم از این پروژه ها. از دیگه نهادان خواهشمندیم همچنین پروژه ها را روی دست داشته باشن که بتانیم روزی حلال را دست بیاریم. دیو ته ټول کار پیدا سي، دا ټول خوشاله دي چې دا کار دوامدار وي. هر وخت دغه کار مونږ ته د دې سره مونږ نه دا چې د سوال مونږ ته راکړي کم یو بوجي په یو میاشت کې مونږ ته وړه راکړي، تر دې مونږ ته مونږ کار کوو. زه خپله 2 کلن 3 کلن سړی یم، دا ټول سپین ږیري دا ټول د کار طرفدار دي. کار مونږ ته کار اخلاص مونږ په دې ډېر خوشاله یو چې په هر ځای کې دغسې د کار زمینه مونږ ته مساعده سي، مونږ ټول کار کوو. که څه هم هیواد کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو را په دې خوا ګڼې لویې او وړې پروژې پیل شوي او زرګونه کسان پکې په کار بوخت دي، خو بیا هم مسؤلین په دې هڅه کې دي چې د بېروزګارۍ کچه راټیټه او هیواد ته د راستانه شوو افغانانو او ځایي خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي.